د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. درنو دوستانو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګه ډرامه اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفایي ډیره مهمه ده. پکار ده چې د خپل کور پخلنځي تل له کثافاتو، حشراتو او مکروبونو څخه پاک وساتو. د هیلو وړانګه ډرامې په راتلونکو برخو کې به تاسو درنو ته د پخلنځي په هکله غوره سلا مشورې درکړو. پاک پخلنځي، پاک خواړه او روغ صحت سره تړلې دي. وایم سنگینه کور دې له غلې ډک شه. دا 2 رقمه غنم دې ولې راوړي؟ په اصل کې باید زموږ په وړو کې سبوس هم ګډ وي تر څو زر هضم شي. له دې وجې نه تور غنم سپین سره یو ځای ګډوو او له خوړلو یې خوند اخلو. پوهېږم دا کارونه شبنم ښځې ته دی کوي چې ماشوم لري. ښه ده، زه بې خبره خاوند وم چې د ښځې روغتیا ته مې پام ونه که او د بېغورۍ نه په ماشوم مړه شوه. خدای دې وبخي. دا خبره هم ده او د دې ترڅنګ زموږ ټولو ته هم ګټه لري. باید خپل روغتیا ته مو پام وي. وایم کور دې زمام له غلې ډک شي. ما ته ګوره چې ژرنده ګړی یم او لا تر اوسه په دې رموزونو نه پوهېدم. دا دی ښه شو چې خبر شوې. خو اوس به د سنګین جان د غنمو خم وخورم او ښه به یې ورته وړکم چې د ډوډۍ خوراک خوند ورکړي. وای ملا دې راته لره. ښه نو تاسو کینې خپلې قیسې وکړئ، زه درنه لاړم. چیرته روان شوې خوشحاله که؟ وګورم چې د خاکانداز کاریګر راغلی او که نه بیخي ناوخته شو. ظالمان که خوشحاله که خپل کور جوړ کړی وای دومره موده کې به وختي خلاص و. خاکانداز نشه بیخي قصر شه. بې غوري زمونږ د ټولو ده، که نه یو اشرې چاره ده. یوه هفته کې خلاصیږي. ای کور دې د سبوزداره غنمو نه ډک شه. مو که دومره تکړه وای اوس به د خوشحال خیلو کلی په ښار بدل شوی وای. داسې مه وایه چنارګله. نه مو خدا خلک ډیر تیار دي. څه وکینو خپل ژوند او کار هم لري. وایم کور دې له غلې ډک شه. ته مولا عجب زورور سړی. ام په میخ وایي ام په نال. وایي بې غوري کوو او بیا وایي چې کار لرو. پلار جانه ما ته هم د ښوونځي کتابونه واخله چې سبقونه پیل کړم. ګنې ډېره به وروسته پاتې شم. رښتیا وایې لورې، مګر زموږ په شاوخوا کې هېڅ ښوونځی نشته. ان د ولسوالۍ بازار نه به م تېرېږې چې بیا ښوونځي ته رسېږې. نو بیا څه کوئ؟ پرېږدئ چې لور مې د پوهې او نابغتوب سره بې سواده پاتې شي؟ ما چیرته ویلي دي چې هېڅ د لاړه نه شي، خو باید یو لار او چاره ورته پیدا کړو. یوازې زموږ لور خو نه ده، د مولوي صاحب لور او د نورو کلیوالو لورګانې هم دي. ټول به یو ځای لاړ شو. یوازې تګ مو نه دی، باد او ورښت د لارې یخني او ګرمي هم ده. بې امنیتي خو پر ځای پرېږده چې یو نیم کله په مخ کې راځي. ولې؟ مقصد مې نااهله او مزاحم خلک، ماشوم ځورونکي او هغه کسان چې د نجونو ښوونځي تګ سره جوړ نه دي او همداسې نور په زرهاو نورې خبرې او دلیلونه شته دي. ستړی مشې سنګین لالا. سلام ټولو ته. جوړه اوسې ملالۍ جانې. وعلیکم. شبنم دې څه کړه؟ ویده شوې وه، غږ مې ونه که، ارامه مې پرېښوده. ښه دې وکړه سنګینه زویه، پرېږده چې منظم استراحت وکړي، ډېر ورته ښه دی. لالا ما وی چې له خیره راته د ښوونځي کتابونه راوړئ چې ویل ولم. د ملالۍ پلاره ګوري چې خپل عریضه یې ورور ته وړاندې کړه. د هوښیار بني ادم نه جار شم. رښتیا سنګینه زویه، همدا اوس د ملالۍ د ښوونځي په اړه مو خبرې کولې. هو باید غم یې وخورو. څه رقم؟ ټول هغه کورنۍ چې ښوونځي والا اولاد لري لاس دې یو کړي او د استاد فیروز موټر دې په کرایه کړي تر څو نجونې یوسي او راوړي. سنګینه زویه، څوک پیسې لري او څوک یې نه لري. هغه څوک چې د ټولو نه ډېرې پیسې لري د ناتوانو برخه دې هم ورکړي. حد اقل ثواب خو یې کېږي.
زوی جانه دا ستا د ښه نیت نه ده خو څوک دا کار نه کوي. مور دې رښتیا وایي زویه. تاسو خپل فکرونه وکړئ که مجبوره شم په پښو ښوونځي ته ځم خو د کور په کونج کې نه کښېنم. پوهېږې چې زه راتلونکي ته مې په زړه ویلې لرم. ویې دا خو ژاړي. اوهو ملالۍ لورې مه ژاړه نو. ولې د پلار جګر خونه کوې؟ غلی شه ګرانې خورکۍ، هېڅ نه شو یو باسکیل اخلم او تاوړم او راوړم. غلی شه نو مه ژاړه غلی. د یو دوه د درې. غلطي مه کوه ګوره همته مصیبته، لا تر اوسه 3 نه دي پوره شوي او په دې کار کې م غواړې چې راباندې چل ووهې. یاره د څلور مونږ خو بیردي ویلو ته پرېږده چې درته مې وسپارلې بیا زر ځله حساب کا. رښتیا وایي اصلي خبره ستا هو ده. ښه ده. دغه دی 15 چې شي 1500 در واخله. راکه وایم الله دې راکړي خیر. ته راکته یو دی اوه والکه همته مصیبته. وګوره دغه سنډیش کېدلی ده. دا واخله. سم دی وروره ډېر وکسترګیتوب مه کوه. ګورې ماته مصیبته زما کولنګي چرګو باید ستا نوټونه هم نوي وي او داسې کاغذ پیچ لکه چاړه سړي ګوته پرې کړي دغسې. زلاله ستا کولنګي چرګ هم چندانې نه و، لوڅه غاړه یې وه چې څنګه د چرګو هماغسې مې پیسې درکړې. در واخله. وایم کور دې لغلی ډک شه. رښتیا وایي نو خبره ډېره مه اوږده وه. د همت نه چې همدومره لاسته راغلې معجزه ده. غلی شه همت هر څه کوي خو د خلکو مال نه خوري. ته هم پوهېږې ځم چې همت څومره نور کمالونه لري. او ښه ده زه خیر ویسې. ښه شو چې دا معامله مو په خیر خلاصه شوه. صبر چېرته چوتار خانه؟ ولې بیا څه خبره شوه؟ ځان مه تېروه. د څه نه؟ د سپینو زرو کړۍ څه شوې؟ هغه څه کومې د سپینو کړۍ؟ ما سپین مې نه دي لیدلي. خبر چې ته څه شی وایې؟ ګوره ماته مصیبته ما سره چل مه کوه. لومړی ځل مې درته وویلې چې کړۍ غوښتونکی یم، اوس هم درته وایم او ځان مه تېروه. نه پوهېږم چې څه اوتې باوتې وایې. هغه دی چرګ دې و تاوان مې درکړ خو کړۍ مړۍ مې نه دي لیدلي او نه یې پېژنم چې څه رنګ دي. واه کور دې لغلی ډک شه. اوس ښه شوه. مصیبت بیخي کړی نه پېژني. د چنار پاڼه یا ګل شاید د چنار چینجی اوسې. ستا زمونږ په کار کې غرض نشته. د ځان نه د تروو مچ مه جوړوه چې بیا دې خفه کومه. حوصله وکړه حوصله. خبرې تر دې ځای راغلې لږې پاتې دي. ولې ځان جګر خونه کوئ؟ چنارګله ته غرض مه لره، پرېږده چې پخپله یې حل کړي. نه خوشحاله که چنارګل زما یار دی، باید دی چې زما پلوي وکړي. وایم کور مو لغلی ډک شه. زه د حق پلوي کومه. تر کومه ځایه چې ما د عاشق چرګ کتلی و دا 2 ګناهګارې سترګې مې په سپینو کډیو لګېدلې وې. نور نو زم نه پوهېږم. وایم چې خدای دې اجر درکړي. او ماته مصیبته ته پوهېږې چې چرګ هغومره ارزښت نه درلوده خو د سپینو کړی عین د غور نیکه نه مې میراث راته پاتې و. که قیمت یې وای نرخ پرې نه شي ښودلی. او ما ته یو دنیا ارزښت درلوده. اوس نه ښه شو لکه چې کوزه د لیم خرچه شوه. زه کوزې وزې سره کار نه لرم. همدا اوس چرګ مې هم ډېر خفه کړی نه یم خو زړه مې د سپینو کړی پسې نږدې ده چې وچوي. لا حول ولا. وایم خدای دې ځاره ترقه یې که. شکر دې وباسه چې د چرګ تاوان مې درکړ. نورو د سپینو کړیو خبرې راته مه کوه. نه مې لیدلي او نه یې تاوان در کوم. لا زه تر لندنه خلاص زه چېرته ځې. دغه دی اوس ښه شو. په خدای چې پلارنی ډول غاړې ته واچوم که نه ټول کړی در باندې خپروم. د ځمکې وي که د اسمان نه وي د سپینې کړی در نه اخیستونکی یم. رښتیا یې ویلي که دواړه خواوې جاهلان وي نو که زنځیر یې ویشلوي. امید جانه چیرته منډې وهې؟ نه چې چا د مخه کړی. دا خو سنګین دی. سلام علیکم سنګینه وروره. نه والا بس پرېکړه مې وکړه چې پس له دې نه د غره ختو ورزش وکړم. زما په خیال دې نه بل ښه ورزش نه پیدا کېږي. ستړی مه شې، ډېر ښه کوې. د دې ارزښت لري چې زه هم در سره جوګه شم. دا کار دې زه هم والا چې واڅولم. ټوکې مه کوه سنګینه. نه والا جدي وایم امید جانه. که یقین دې نه راځي همدا اوس در سره روانېږم. اوس ښه شو خوشحاله دې کړم. نو بیا درځه چې ځو. راځه نو امیده. ته وګوره دې ازاده طبیعت ته.
دا فضا چې د ښار دوړو او خاورو نه هیڅ اثر نشته. مونږ څومره بې خبر یو، ولې خپل روغتیا دپاره ترې ګټه نه اخلو؟ سمه خبره کوي سنګینه. پوهېږې چې د غر ختل مې ډېر فکر نه پس خوښ کړو. لومړی دا چې موږ د غریز کلي هلکان یو. دویم دا چې خرڅ او مصرف نه لري. یوازې د غره نه نور ځای نه غواړي. نو بیا دې نه نور څه ښه دي؟ زما په خیال نورم باید وهڅوو. په ځانګړې توګه مشران خو دې ورزش ته ډېره اړتیا لري. رښتیا وایي، موږ باید د مخې دا کار کړی وای. خیر دی امې جانه، وایي چې ماهي هر وخت له اوبو ونیسې تازه دی. هو دغه ده، د غره لمنې ته ورسېدو، لږ به دمه وکړو بیا به ورشو. رښتیا وایي امې جانه، لومړی یو وړه ساه نیسو، بیا به له هغه وروسته ورشو. سمه ده. رښتیا ورېنداره څنګه ده؟ پام دې خو ورته دی نو؟ هو ښه ده، خو محسوسوم چې باید ملالۍ ته مې هم باید پام وي. هوښیار او حساس خلک لا پام او ښه چلند ته اړتیا لري. د شپې د خپل ښوونځي تګ ته یې پام و چې نوي کال ته باید ولاړه شي. لا یو کال یې ضایع شوی، بې ځایه خو تشویش نه کوي. بیا لایقه نجلۍ ده، باید ورته ډېر پام ونیسي او د زده کړې زمینه ورته جوړه کړي. خو د ښوونځي ستونزه زموږ او ستاسو کلي کې عمومي ده. باید ارومرو یو بنسټیز فکر دې مسلې ته وکړو. ارومرو خیر دی وي. اوس خو به ختلو ته دوام ورکو چې ځان مو یخ نشي. سمه ده امې جانه، درځه هله. دا دی راغلمه. سلام ترور جانې، ته یې وبخې. وعلیکم سلام لورې. ښه ویده شوې وې که نه؟ او که ما ویښه کړې؟ نه وخته ویښه شوې ومه، خو له یاده مې لاړه چې د کوټې ور پرانیزم. وبخې. نه لورې، ښه کوي چې د خوب وخت کې تړې، باید په ارامۍ سره ویده شي. دا دی، دلته کښېنه ترور جانې، دې خواته. ژوندی اوسې، دلته په مځکه کښېنم. مخکې چې ویده وې له سنګین سره وغږېدم او ته مې ویل چې شبنم باید ښه استراحت وکړي. زه نیکبخته یم چې ستاسو کور ته راغلی. د ټولو ماته پام دی سنګین جان سره. جار دې شم لورې، خبره دا ده ښه دی چې ویده شي. فکر دې آرامه کړې، استراحت درته ضروري دی. هغه پخوا وختونو چې یو کمبختې ښځې به ټول کور سنبالوو، بیا هغه هم د خوښې او خسر کور، خپل لیورونه به یې هم سنبالول. د خلکو فکر ورځ په ورځ روښانه کیږي. د همدې لپاره سبق او زده کړه هر چاته مهمه ده. خلک زده کوي چې څه رقم خپل ژوند مخکې ویسي. ډېر مې زړه غواړي چې هغه ښځو ته چې کلینیک ته نه ځي ووایم، تر څو په دې کارونو عمل وکړي. باید ویې وایې، هم خرما دی او هم ثواب. همدا کار به وکړم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ملالۍ د کتابونو لپاره ډیره تلوسه او اندېښنه درلوده. حق هم دی ځکه چې زموږ او ستاسو په ژوندانه کې کتاب خپل ارزښت او درنښت لري. کتابونه د علم او پوهې د ترلاسه کولو لپاره تر ټولو غوره او کره وسیله ده، او همدغه کتابونه دي چې موږ ته شخصیت او علمیت را په برخه کوي. انټرنیټ هم د معلوماتو ستره خزانه بلل کیږي، خو انټرنیټ نه کنټرولیدونکې وسیله ده چې که هر څوک وغواړي هر څه پکې خپرولی شي. خو کتابونه داسې نه دي. کتابونه د مسلکي او علمی شخصیتونو لخوا په خورا دقت لیکل کیږي. کتاب تر ټولو غوره ملګری دی. کتاب هغه ښوونکی دی چې له لښتې پرته انسانان روزي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.